هم پښتون خبرونه سره زم روشنا ضمیر او زم شاه سلیم جان د خبرونو شروعات د نن ورځې مهم خبرونه. تورخم بارډر پیدل تګ راتګ لپاره پرانیستل شوی دی. افغان وګړو د پاکستان حکومت د فیصلې ستاینه کړې. بارډر په 5 مئی د کرونا SOPs لاندې بند کړی شوی. پاکستان افغانستان سره د 15 ارب روپو مرسته کوي. د افغانانو د پاکستان راتګ متعلق د گیټ پاس شرط ختم کړی شوی دی. د افغانستان نه د میډیکل او ایمرجنسي کیسونو لپاره ویزې آن ارایول کړی شوی دي. د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا وايي د کابل نشست نه پس به د افغان قیادت وفد د پاکستان دوره کوي. FATF لخوا پاکستان په گری لسټ کې د برقرار ساتلو فیصله. د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس اجلاس به را روان کال فروری میاشت کې کیږي. د FATF اجلاس کې د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د سزاګانو متعلق د پاکستان د کارکردګۍ جایزه اخیستل شوې ده. FATF وايي د ادارې سره په مرسته د پاکستان شکریا ادا کوي. د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا لخوا د بهاولپور دوره. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د مختلف مشقونو جایزه اخیستی. د ISPR وینا د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا وايي پاک فوج د پاکستان د علاقائی سالمیت او خودمختاری د تحفظ لپاره تیار دی. وزیر اعظم عمران خان د لاهور یو ورځنی دوره کړې ده. د دورې په مهال وزیر اعظم عمران خان د پنجاب وزیر اعلی سره ملاقات هم وکړو. د ملاقات دوران وزیر اعظم عمران خان ته د صوبې انتظامیه او سیاسي امورو متعلق بریفینګ ورکړی شو. ملک کې د روانې ګرانۍ خلاف احتجاج. د ګرانۍ مخنیوي لپاره به وزیر اعظم عمران خان د اقتدار نه لرې کول ضروری دي. د کراچۍ هر ضلع کې به د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کیږي. د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھټو زرداری وینا وايي موجوده حکومت د ملک معیشت تباه کړی دی. د پاکستان کرنسي قدر کې د کمې سلسله جاری. د ډالر اوچت پرواز روان. د ډالر قیمت 1.4 روپے او 10 پیسو دا رسیدلی. خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس حملې روانې دي. صوبه کې د کرونا وایرس نه نور 6 مریضان په حق رسیدلي. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 15,904 ته رسیدلې ده. خیبر پختونخوا کې د وایرس نور 108 کیسونه ریپورټ شوي. دا وخت صوبه کې 2,915 تازه کیسونه موجود دي. ملک کې د کرونا وایرس زور ماتیږي. د کرونا وایرس نه ملک کې نور 14 کسانو خپل ژوند د لاس ورکړي. د وایرس نور 1580 کیسونه ریپورټ. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 12,80,000 نه سیوا. د مثبت کیسونو شرح 1.9% ریکارډ کړي شوی. حکومت لخوا د کرونا وایرس ویکسینیشن مهم کور په کور د شروع کولو اعلان. مهم به د 25 اکتوبر نه تر 12 نومبر پورې جاری وي. د مهم لپاره فوکل پرسن تعینات کړی شوی. د مهم مقصد د 100% کسانو ویکسینیشن ټارګټ ترلاسه کول دي. د ټولې نړۍ نظر د پاکستان او بھارت په میچ. د پاکستان او بھارت میچ به په 24 اکتوبر د اتوار په ورځ لوبول شي. تر اوسه دواړه ټیمونه T20 میچونو کې 8 ځله یو بل ته مخامخ شوي دي. پاکستان صرف یو میچ کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاکستان کرکټ مینوال دا ځل د ګټې لپاره پر امید. د ملک برنۍ او وسطي علاقو کې د باران ورېدو پیشنګویي. د ګلګت بلتستان او کشمیر په غرونو د واوره ورېدو امکان دی. 43 غنټو کې د ملک زیاترو علاقو کې موسم اوچ پاتې شوی. د موسمیاتو محکمې وینا وايي نن د ټول نه کم درجه حرارت سکردو کې 1 سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. تاسو وکتل مهم خبرونه یو وړه شان د ماخلو او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. د داخله وزارت مطابق تورخم بارډر پیدل تګ راتګ لپاره بیا پرانیستلی شوی دی. د کرونا وایرس SOPs لاندې تورخم بارډر په 5 مئی د پیدل تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. افغان وګړو د پاکستان حکومت د دې فیصلې ستاینه کړې ده. نور تفصیل د جواد شنواری په دې ریپورت کې.
یاد ده وی چې تیر شوی مئی 15 مئی باندې د ان سی او سی فیصلې په مطابق بارډر بند شو او تیر ورځ یو ځل بیا بارډر خلاص شو. هغه افغاني کولی شي تورخام بارډر ته پاکستان ته داخل شي چې چا سره آنلاین ویزه وي او سټیکر ویزه وي. ورسره نوټیفیکیشن مطابق پرمټ هم د افغانانو لپاره پرمټ هم ختم شو. د حق له موږ سره یو افغانی موجود دی اوس افغانستان نه راکې و دې سره به خبرې اترې کړو. رورنامه راته واخله کوم زما نوم ناصر خان ده د لغمان د افغانستان د لغمان اوسیدونکی یم او ګیټ خو کولاو شوی ده او لاره خوشې ده او ګیټ کې ډېر کم خلک راځي. ګیټ کې چې د یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې، ویزې به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا به وړوکی مور بیمار یا به بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوځي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي. نو د فیصلې نه خو موږ خوشحاله چې د پاکستان د کابل حکومت چې کوم فیصله کړې ده ډېر ښه کړي دي، ښه اقدام یې کړی ده. خو په اقدام کې دا ده چې پرابلم په ځای چې کم کې پرابلم یې نور هم زیات کړی ده. ځکه اوس اخواته د خلکو ډېر ماشومان عمل ته ایثار شوي دي په افغانستان خاوره کې، مشران یې راوښتي دي. نو دوی اوس د 1 کلن ماشوم نه او د 3 کلو ماشوم نه هم دوی یعنی ویزه غواړي. او دا چې دا کار چې د حکومت ناکام ده نو باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15-16 کالو پورې چې مخکې څنګه معاف و هماغسې د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشې شوی په حقیقت کې خوشې شوی. اوس خوشې شوی د بعضې خلک راځي 2 ګنټې دپاره 3 ګنټو دپاره خوشې شي بیا ګیټ بند دي. نو دا اوس زموږ هم خپلوان دي چې پرون د شپې نه ایثار پاتې د اوسه پورې نو اوس نه د ماشومانو ویزې غواړي چې د 1 کال او 3 کالو ماشومان چې د هغه هم ویزې راکوي. ګرانو کتونکو تاسو د افغاني خبره واورېده. دی وینا ده چې بارډر هغه سایډ ته هغه ماشومان افغانانو ماشومانو نه ویزې هم غوښتل کېږي چې کوم د 1 کال وي. ګرانو کتونکو واضحه ده وي چې 13 ورځ 238 افغانیان په آنلاین ویزا او سټیکر ویزا باندې پاکستان ته داخل شوي. هغه سره 108 پاکستانیان هم پاکستان ته داخل شوي. دا ټایم د افغانیانو سلسله روانه بارډر باندې پاکستان ته داخلېږي. د شمالي وزیرستان اپریشن ضرب عضب نه متاثره شوي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرینو د FDMA او د موجوده حکومت پر ضد ناربازي وکړه او ویل چې دوی د ملک سلامتۍ لپاره خپل کورونه خالی کړي او یو ویل علاقه کلیر کېدو نه پس هم دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل کورونو ته بیرته لاړ شي. دوی غوښتنه وکړه چې PDMA لخوا متاثرینو ته جاری کړی شوي امدادي بند سیمونه دې بیرته خلاص کړي شي. افغانستان کې پاتې متاثرینو واپسي دې یقیني کړي شي. مظاهره کوونکو ویل که دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو دوی به د PDMA مخې ته احتجاجي مظاهره کولو ته مجبوره شي. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भावलपुर दौरा करे. दौरे दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुख्तलिफ मशकों जायजा गस्ते था. د ISPR مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا خیرپور ټامهواله او اسرانی کې د فوجي مشقونو مشاهده کړې ده او د میکانایز دستو مشاهده هم کړې. د نه علاوه آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د مختلف فصلو فیلډ فایرینګ جایزه هم اخیستې ده. په دې موقع آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا وویل چې پاک فوج د پاکستان علاقايي سالمیت او د خودمختارۍ تحفظ لپاره تیار دی. وزیر اعظم عمران خان په یو ورځنۍ دوره لاهور ته رسېدلی چیرته چې هغه د پنجاب وزیر اعلی او گورنر سره ملاقاتونه وکړل. د پنجاب وزیر اعلی په ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان ته انتظامی او سیاسي صورتحال په اړه معلومات ورکړه. بلخوا پنجاب گورنر چودھری محمد سرور وزیر اعظم ته خپل د یورپ دورې په اړه معلومات هم ورکړو. هغه زیاته کړه چې د GSP سټیټس کې د توسیع په اړه د یورپي پارلماني غړو سره ملاقاتونه کړي دي. د یورپي پارلمان څلور نائب صدرونو سره هم ناستې وکړې. یورپي پارلماني غړو د سولې لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. GPS پلس سټیټس کې د توسیع فیصله به د پاکستان په حق کې وي. ملک د روانې ګرانۍ خلاف اپوزیشن پارټیانو نن څخه احتجاجونه شروع کړي دي. د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری وایي د ګرانۍ مخنیوي لپاره به عمران خان د اقتدار نه لرې کول ضروري دي. بلاول بوټو زرداری ویل چې د کراچۍ هر ضلع کې به د ګرانۍ خلاف مظاهرې کولی شي. د مسلم لیگ نون رهنما رانا ثناء الله ویلي دي که چیرې د لانګ مارچ ضرورت پیښ شو نو مریم نواز او شهباز شریف به قیادت کوي. پیښور، سوات، شانګله او د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو کې هم د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې روانې دي. د نه علاوه میاوالی او بکر کې به هم د دې میاشتې په 24 نیټه احتجاجي مظاهرې کیږي. بلخوا حکومت وایي د ګرانۍ نړیوال فهرست کې په 4 نه بلکې ملک په 13 نمبر دی. د برطانوي رسالې لخوا جاری شوی د ګرانۍ نړیوال فهرست کې د پاکستان 4 نمبر دی.
برطانوي رسالې د اکانومیسټ په خپل ریپورت کې وایي چې پاکستان د نړۍ د 42 هیوادونو په منځ کې د ګرانۍ په لیست کې په څلورم ځای دی او بلخوا د مالیې وزارت وایي چې اکانومیسټ په خپل ریپورت کې پاکستان سره بیلاروس، جارجیا، ګیانا، کرغستان، ارمینیا، شام او لبنان هیوادونه نه دي شامل کړي. د مالیې وزارت لخوا په خپره شوي لیست کې پاکستان ګرانۍ لرونکي هیوادونو په منځ کې 13م ځای لري. بیان کې زیاته شوې چې حکومت فیصله کړې چې د غنمو قیمت 50 فی کیلو وټاکلې په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د چینی قیمت 100 روپے فی کیلو ټاکل کیږي. د مالیې وزارت ویل چې د احساس ایمرجنسي کیش پروګرام لاندې حکومت 1.48 خلکو ته خواوشا 180 ارب روپے د هر شخص 12,000 روپے په اندازه ویشلې دي. د خزانه خارجه وزارت ترجمان ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی IMF سره د مذاکراتو لپاره یو خصوصي وخت نشي ورکولی. د IMF استازي ویل چې د پاکستان سره شپږم جایزه مذاکرات روان دي. خبرې پای ته رسولو لپاره پاکستان ګامونه بیا کتل کیږي. د IMF استازي ویل مذاکرات لپاره د پاکستان معاشي پالیسو او اصلاحاتو جایزه اخیستل کیږي. بلخوا د خزانه خارجه وزارت ترجمان ویل چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د مذاکرات لپاره یو خصوصي وخت نشي ورکولی. یاد دی وی چې د خزانه مشیر شوکت ترین او د سټیټ بانک گورنر رضا باقر د IMF سره مذاکرات کړي او په دې اړه د سټیټ بانک گورنر ویلي وو چې زر به د IMF سره د مذاکراتو په اړه به ولس ته خوشخبری ورکولی شي. فاینانشل ایکشن ټاسک فورس FATF پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړې ده. صدر ډاکټر مارکوس پلیر ویل چې پاکستان د FATF د دوو ایکشن پلانز په مجموعي 14 شرطونو کې په 10 شرطونو عمل کړی دی. د FATF د جون په میاشت کې جاری کړی شوی پلان مرکز منی لانډرینګ. صدر مارکوس ویل د منی لانډرینګ په اړه ورکړی شوی په 2 نکاتو کې پاکستان په سلور عمل کړی دی. په یو مرکه کې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په امکان هغه ویل چې پاکستان د FATF 14 شرطونو کې په 10 شرطونو عمل کړی دی. هغه ویل چې د دې نه د پاکستان حکومت عزم واضح کیږي نو په دې اړه به هیڅ بحث نه کیږي چې پاکستان د تور لیست ته واړولی شي. FATF له پاکستان څخه وغوښتل چې پاتې 14 شرطونه دې هم پوره کړي. یاد دی چې FATF په کال 2013 کې پاکستان په خړ لیست کې اچولیو. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی پاکستان په افغانستان سره د 15 ارب روپو مرسته کوي. خارجه وزیر ویل افغان قیادت اسلام آباد ته باور ورکړي چې دوی به د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ لیبریشن بشمول چاته هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو اجازه ورنکړي. د زیارت په ورځ د افغانستان د یو ورځنۍ دورې څخه په راستنېدو میډیا ته بریفینګ ورکولو په مهال د ویل پاکستان به دوه اړخیزه تجارت کې اسانۍ لپاره افغانستان څخه د تازه میوو او سبزی د فری ډیوټي درآمد اجازت ورکوي. د ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ به پوله تګ راتګ لپاره 40 غنټې پرانستې وي. شاه محمود قریشي زیاته کړه د خراب مال وړونکو ګاډو لپاره به خپل لین جوړولی شي. افغان کاروباري خلک به په راتلو ویزې ترلاسه کولی شي او په کابل کې د پاکستان سفارت ته ګڼ شمېر اندراجات لپاره د 15 کلونو ویزې جاري کولو اختیار ورکړی شوی دی. شاه محمود قریشي ویل په افغانستان کې لنډمهاله حکومت پاکستان ته باور ورکړي چې هغه به د تاپي، کاسا زر او د ټرانس افغان ریلوې په شان منصوبو ملاتړ کوي. او د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه به وزیر اعظم عمران خان د 23 اکتوبر څخه د سعودي عرب سرکاري دوره وکړي. خارجه دفتر وايي وزیر اعظم به ریاض کې د ماحولیاتو په اړه یو کانفرنس کې ګډون وکړي. د یو بیان تر مخه عمران خان سره وفد کې به د خارجه وزیر په شمول نور وزیران او اعلی چارواکي هم شامل وي. عمران خان به د ماحولیاتي تبدیلی په اړه خپل نظر د کانفرنس کې ګډون کوونکو والا خلکو سره شریک کړي. د خارجه وزارت بیان وايي وزیر اعظم به د سفر دوران کې سعودي مشرانو سره په دوه اړخیزه معاملو هم خبرې وکړي چې مهم موضوعات به د اقتصادي او تجارتي تعلقات وي. پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ په موضوع یو کانفرنس کې ګډون هم د عمران خان د سفر برخه ده. په دې موقع به وزیر اعظم د سعودي عرب تاجرانو او سرمایه‌کارو سره خبرې هم وکړي. او په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس حملې جاری دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مطابق صوبه کې د کرونا وایرس نه نور 6 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 15904 ته رسیدلې ده. صوبه کې د کرونا وایرس نور 108 کیسونه ریپورټ شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس نه د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 1,78,000 نه سیوا شوې ده. د صحت محکمې مطابق د وایرس نه 240 کسان صحتیاب شوي هم دي. دا وخت خیبر پښتونخوا صوبه کې د اکټیو کیسونو شمیره 2915 ده. 12,80,000 نه سیوا. او حکومت د کرونا وایرس ویکسینیشن مهم کور په کور د شروع کولو اعلان کړی دی. د ذرایعو تر مخه مهم به د 15 اکتوبر نه تر 12 نومبر پورې جاری وي. د مهم لپاره فوکل پرسن تعینات کړی شوی دی او د پنجاب شپږ دیش ضلعو کې به جاری وي. د نوټیفیکیشن مطابق د مهم مقصد د 100% کسانو ویکسینیشن ټارګټ ترلاسه کول دي. یاد دی چې پاکستان کې د کرونا وایرس څلورم لهر کې کمې مخې ته راغلی دی. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې کمې مخې ته راغلی دی. د خطرناک کرونا وایرس نه ملک کې نور 14 مریضان ژوند له لاسه ورکړي دي. 13 غنټو کې د کرونا وایرس نور 15,000 کیسونه ریپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 12,80,000 نه سیوا شوې ده. د NCOC مطابق 13 شوه روز کې ملک کې د کرونا وایرس یو کم 40,200 ټسټونه شوي چې پکې د مثبتو کیسونو شرح 1.40% ریکارډ شوې ده. خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس نه 1,78,000 نه سیوا کسان متاثره شوي دي. د کرونا وایرس نه تر ټولو نه زیات مرګونه پنجاب کې شوي دي چیرته چې 12,000 نه زیات خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د PIA چیف ایگزیکټیو افسر ایر مارشل ارشد ملک ویلي دي د کابل څخه د خلکو د انخلا په اړه به PIA په بشري بنیادونو مرسته کوي او د نیټو او یورپایي ملکونو ته د تلونکو کسانو انخلا لپاره به خاص پروازونه چلولی شي. د PIA ویان لخوا جاری شوی اعلامیې له مخې د خیالاتو څرګندونه د نیټو پلاوي سره ملاقات په مهال کړې شوې ده. ویان ویل د نیټو استازي او په پاکستان کې د بیلجیم سفیر فلیپ بروچین اعلی چارواکو سره د PIA دوره کړې. PIA چیف ایگزیکټیو افسر یعنی CEO ایر مارشل ارشد ملک د پلاوي هرکلی وکړو. پلاوي د شریک خوښي شارو نه علاوه د کابل څخه د خلکو په انخلا د خیالاتو څرګندونه وکړه. د پارلیماني کشمیر کمیټې ان کیمرا غونډه به د اکتوبر په 25مې کیږي. د قومي اسمبلی سیکریټریټ له مخې د پارلیماني کشمیر کمیټې چیرمین په مشرۍ کې دا غونډه به د پارلیمنت هاوس په کمیټې روم کې وشي. د کمیټې چیرمین به غونډه کې ګډون کوونکو ته د اقوام متحدې د مجموعي اسمبلی 86مې مهمې غونډې په موقع په نیویارک کې د اقوام متحدې عہدیدارانو او امریکا کې مشت کشمیری تارکین وطن سره د خپلو ملاقاتونو او د کشمیر مسلې رامخته کولو له د روانو هڅو په اړه بریفینګ ورکوي. دا غونډه به ان کیمرا وي په کومه کې چې به د تیرې غونډې د منټس تصدیق کېدو او د کمیټې په تیرو سفارشاتو د عمل درآمد هم جاج اخیستل کیږي. د خارجه وزیر اډیشنل سیکریټري به د اکتوبر 28مه نیټه د یوم سیاه په توګه د لمانځلو په لړ کې په بهرنو هیوادونو کې د پاکستاني میشنز اقداماتو په اړه بریفینګ ورکوي. د خارجه وزیر مخدوم شاه محمود قریشي او د قومي سلامتیا صلاحکار ډاکټر موحید یوسف په شمول د کمیټې نور غړي او متعلقه چارواکي به هم غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکریټري انټونیو ګوتریس ویلي دي چې موږ له بعد د میرمنو او جنکو حقونو ته وده ورکول لا هڅې کول پکار وي. رپورټونو له مخې هغه تیره ورځ د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وویل چې میرمنې به د خپلو حقونو نه انکار کول کله هم قبول نه کړي او هغوی باید قبول هم نه کړي، هغه که په جنګ ځپلي هیوادونو کې وي یا په کوم بل هیواد کې. هغه وویل موږ له به د هرې یوې میرمنې او جنۍ حقونو ته وده ورکولو لا هڅې کول وي او په دې لړ کې به موږ تر هغه وخت خپلې هڅې روانې ساتو تر کومې چې جنکۍ بیرته سکولونو ته تللي نه وي او میرمنې خپلو ملازمتونو ته تلو سره په عمومي ژوند کې په مساوي توګه شامل شوي نه وي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د ICC T20 ورلد کپ کې روایتي حریف پاکستان او بھارت ترمنځ های وولټیج میچ به د اتوار په ورځ ولوبولی شي. د ټولې نړۍ نظر په پاکستان او بھارت ترمنځ په میچ دی. د قومي کرکټ ټیم مینوال دا ځل امید لري چې میچ کې به ګټه صرف د پاکستان وي.
د پاکستان او بهارت ترمنځ کچر د T20 په تاریخ نظر واچولې شي نو دواړه ټیمونو اته ځله یو بل ته مخامخ شوي دي کم کې چې صرف یو ځل پاکستان ګټه ترلاسه کړې ده پاکستان ته د بهارت خلاف یوازینۍ ګټه بنگلور کې دسمبر میاشت کې د کال 2012 کې ترلاسه شوې وه T20 ورلد کپ مقابلو کې پاکستان او بهارت 15 ځله یو بل ته مخامخ شوي دي د دواړو ټیمونو لومړی مارکا د کال 2009 کې شوې وه د 19 ورځې پس دواړه ټیمونه د کال 2009 فاینل کې هم یو بل ته مخامخ شوي وو کم کې چې بهارت 8 وکټو سره کامیابي ترلاسه کړې ده د پاکستان او بهارت ترمنځ د میچونو ګټه شمیره د پاکستان په حق کې نه ده ولې دا ځل به پاکستان د غوړې لوبې مظاهره کوي او ګټه به په خپل نوم کوي او اوس د موسم حال د ملک بالایی او وسطي علاقو کې د باران ورېدو پیشنګویي شوې ده محکمه موسمیات وایي چې ګلګت بلتستان او کشمیر په غرونو کې د واوره ورېدو هم امکان دی د موسمیاتو محکمې مطابق 43 غنټو کې د ملک زیاترو علاقو کې موسم اوچ پاتې شوی و موسمیاتو محکمې وویل چې نن د ټولو نه کم درجه حرارت سکردو کې 1 سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی د موسم حال سره هم پښتوان خبرونه پای ته رسي د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې وزټ کولی شئ د لوی الله په امان